د ټیک ټاک د دوستۍ په وجه باندې نن د 15 بچو مور ولګېده د خپل خاوند سره داسې کار وکړو د خپل یار لپاره چې تاسو مکمل طور باندې حیران شئ د سیټ چې تاسو ته پولیس ښکاري که نه دې مکمل حقیقت ښکاره کړی دی یار مکمل واقعه درته به شریک کومه خو ویډیو را سره مکمل وګورئ یار زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی چې د 15 بچو مور چې د خپل خاوند سره داسې وکړل د خپل یار دپاره یار ویډیو وګورئ د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ زموږ ټولو پښتنو دپاره پکې ډېر غټ عبرت دی یار ویډیو ضرور شیر کړئ زموږ چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو دپاره د دې هلک او د دې ښځې سره په ټیک ټاک باندې او په واتس اپ باندې په میسجونو باندې تعلق جوړ شوی و دې ټیک ټاک او دې واتس اپ خو ډېر خلک مطلب د حیا عزت خلک ډېر دي وشرمول بې عزته یې کړل د دې ښځې د چې کومه فایل د آی ډي وه هغه د فالو کړې وه بیا به دې ورسره په واتس اپ کې په میسج کې په دې کې به ورسره دا کې په دې ورځ باندې همدې ښځې چې کوم دی ده ته سوال جواب کړی چې راشه ده ورته ویلي وګینې دا کوم ځای کې چې دوی کور دی زه پرې تاڼه کې نوکري کوم ما ته دا ځای نه دی معلوم دی د سوات ته سره راخطا شو او دی اکچوال موقع ته راغی او کور ته ورننوت او بیا د شپې 1-2 بجې چې سړی کور ته ورننوځي خو لکه دې سره به د چا سلام مشورې که نه هسې به څوک د چا کور ته ورننوځي د دې د لاسه دا بیا کور ته ورننوتی دی بیا مطلب د چې کور دی بچي دي د ښځې 3 لوڼه دي 2 زامنې دي خاونې دی بیا هغه راپاڅېدلی دی بس هغه ته خو چې پته لګېدله چې حالات داسې دي نو بس دی به د خپل دغه دپاره د بچي دپاره د فایر کړی دی سړی یې میشتلی دی بیا ښځې چې کوم دی ټوپک د کور راغستی دی هغه هم په خاوند ډزې کړي دي لکه دواړو مطلب دا دی چې داسې کړی دی بیا دی هم زخمي شوی دی دی چې زخمي شوی دی ده بس ځان د دیوال نه او د ور نه ایستلی دی او بستلی دی پرایویټ هسپتال کې ځان اډمیټ کړی دی چې یاره زما ګینې بس اکسیډنټ مې وکړو څه دغه مو خو فایر ارم خو پته لګي چې لکه ډز په کوم وجود باندې وشي د هغې خو پته لګي چې ښکاره داسي نو ظلم شوی دی دی اوس هم د خپل دغه مني ښځه هم خپل جرم مني خو زه دا ویم چې هسته بسته کور روان شو د